د توبې اول شرط دی اقلاع عن المعصیه. انسان ته پچار دو چې په داسې طریقه باندې دای توبه وباسي چې دای د ګناه نه بالکل ځون بچ کو. خدا توبه حقیقتا توبه هوي. مثلا یو کس دی هغه په بدنظری کې مبتلا دی، بدنظری کو غلط شي نه کسي چې هغه د شریعت د مزاج مخالف دي، نو دای د الله تعالی نه د توبه وباسي، الله تعالی نه د معافي وغوړي، الله تعالی ته د توبه وباسي چې یاله زه خو ګناهګور انسان یم، کمزوری یم، د مونږ بدنظري وشوله، آینده زه کله هم بدنظري نه کوم، یاله مو معاف کا. نو دته اوس په چار دو چې د آینده د دغه بدنظري نه بالکل ځون وساتي، دغه شی کتل نه د بالکل ځون وساتي. دا ته اقلاع عن المعصیه، دا د توبې اول شرط دی. یو سړی دی هغه د چا نه رشوت وخلی، هغه غلا کو، غیبت کو، بل د ګناه ولا چار کو، نو دای د الله تعالی نه معافي وغوړي، الله تعالی ته د توبه وباسي چې یا الله زه کمزوری یم، د مونږ د ګناه وشوله، آینده او د ګناه کله هم زه نه کا. نو دته په چار دو چې آینده دای د خلق نه رشوت هم نه واخلي، دای غلا هم نه وکړو، دای بدنظري هم نه وکړو، دای غیبت هم نه وکړو، هر ګناه نه وکړو. نو دا حقیقتا توبه ده، الله تعالی ته دا خوښه ده. او یو توبه ده ملانډې ولل، تمسخر، مذاق. دا ده چې یو کس په بازار کې روان وي، بدنظري هم کو، موبایل کسي بدنظري هم کو، او دغه سره سره دا وایي چې استغفر الله استغفر الله، توبه توبه. دا خلک څه څومره په ګناه کې مبتلا دي، څومره د ګناه چارې کو، استغفر الله استغفر الله، لا حول ولا قوه. دا بازار کې خلک څه څومره په ګناه کې مبتلا دي، څومره غلطه چارې کو، بدنظري هم کو، او په ژبه سره کلمات هم دا توبه الله تعالی ته نه خوښ. نو اصل حقیقتا توبه هغه د چې سړی بدنظري کو، الله تعالی نه معافي وغوړي، پرېږده. کیما غلطه چار کې د الله تعالی نه معافي وغوړه، هغه چار پرېږده، دا ته یایي حقیقتا توبه. دا الله تعالی ته خوښه ده. او الله تعالی ته د انسان د هر معاملې په باره کې پته شته چې دا انسان څومره په یبه کې دی، دا انسان څومره نیک دی، دا انسان څومره بد دی، ګناهګور دی. الله تعالی ته د هر شي پته شته. خو سمجدار انسان هغه دی چې دای په خپل نفس کې، په خپل جسم کې، په خپل عبادات کې، د خپل انفرادي زندگی کې، اجتماعي زندگی کې، او داسې په خلوت جلوت په هر ځای کې دای په خپل نفس جسم باندې غور و فکر وکړو، ټول اعمال مخته کشش دي، داس چې کیم ګناه چارده کړی وي د ګایز نه په دا چاره باندې مراقبه شریکو، محاسبه شریکو، غور و فکر وکړو چې مونږ دغه چار غلطه کړی دی، یا الله دا آینده زنه کا پرېږده، مو دا چار غلطه کړی دی، چا سره مې ظلم کړی دی، غیبت مې کړی دی، دا چار مې کړی دی، یا الله آینده او دا چار زنه کا، دا چار پرېږده. نو سمجدار انسان هغه دی چې دای په خپل جسم کې، په خپل ځون کې غور و فکر وکړو، او دای هغه د ګناه شي نه مخامخ وروړي چې یا الله دغه ګناهونه مو کړی دي، دا آینده زنه دغه چاره ز پرېږده. نو سمجدار انسان داسې دی چې هغه په خپل ځون کې غور و فکر وکړو. نو دغه اول شی دی اقلاع عن المعصیه، چې انسان په ځون کې کیمه ګناه وویني هغه ګناه ده پرېږدي، بس هغه ګناه ته د ورنږدې کیږي نه، د هغې ګناه نه بالکل ځون بچ کو. دا ته یې اقلاع عن المعصیه. دا د توبې اول شرط د زړه په تختې در سره ولیکئ چې کله هم د ګناه نه مکمله توبه ونه باسئ، داسې کله هم توس د ګناه نه ځون نشئ ساتلی، ګناه پرېنږدئ، داسې توس کله هم د هغې ګناه نه ځون نشئ بچ کولی. نو دا اول شرط اقلاع عن المعصیه.